پیج سیټ اپ صفحې برابرول د دې لارې کولی شو د اکسل پروګرام صفحه برابر کړو. پیج سیټ اپ کې لومړی پیج ده، بیا مرجن، هیډر، فوټر او شیټ. پیج کې لومړی د پارټیټ لینډسکیپ، دا باندې تاسو آلریډي پوهیږئ ځکه تاسو ورډ پروګرام کې سټډي کړي دي. تاسو صفحه پارټیټ شکل غواړئ که لینډسکیپ شکل غواړئ. ایجسټو د ایجسټو که چیرې په ایجسټو کې له سلو څخه اندازه کم کړو صفحه لویږي، او که له سلو څخه اندازه زیاته شي صفحه وړه کېږي. یعنې سلو څخه صفحه زیاته شي صفحه وړه کېږي، او که سلو نه کم شي صفحه زیاتېږي. P2 wide by tall by د P2 په ذریعه کولی شو چې د ډېرو صفحو لیکل شوی خط په لږو صفحو کې د طول او عرض په ورکولو سره ځای کړو. پیپر سایز که ورته د پیپر سایز ورکولی شو، کوم سایز ورکول دی که اکثره A4 سایز وي، د ټول سایز د کوم ورکول غواړئ. پرنټ کوالټي د پرنټ دپاره کوالټي انتخابولی شو، یعنې زموږ فایل ښه چاپ شي یا خیرا کوم حالت کې چاپ شي. فرسټ پیج نمبر د په ځای کې د صفحې لپاره شماره ورکولی شو. مرجن یعنې صفحه تاسو غواړئ ټاپ طرف نه کمه کړئ، لیفټ نه یا بټم نه رایټ نه. پر ایگزامپل لومړی د پرنټ ریوي کې ګورو، پرنټ ریوي هر طرف ته صفحه برابره ده. پرنټ ریوي کې هر طرف ته صفحه برابره ده. دا سایز کم شوی ده، به سلکو نارمل حالت ته شي. اوکې لومړی د ټاپ طرف نه صفحه څومره کمول غواړو عمره کلیک کوو. اوکې ټاپ طرف نه صفحه کمیږي، واپس یې ته 0.75 0.15 نارمل حالت ده، یا لیفټ نه یا بټم نه یا رایټ نه. همداسې دې طرفونو نه تاسو کولی صفحه کم او زیاته کړئ. یعنې لیفټ شپ طرف نه کمیږي زیاتېږي، بټم بیخ طرف نه او رایټ ښي طرف نه. هیډر سرعنوان کوم سرعنوان موږ ورکړی وي، دا چې څومره زیات کړو سرعنوان به په صفحه کې لاندې ورسره راځي، او که څومره کم کړو صفحه کې به پاس ورسره راځي. دا به 0.5 وي. دې باندې به زه درته عملي کار کوم د هیډر فوټر سره. فوټر یعنې بیخ عنوان، کوم عنوان موږ بیخ کې ورکړی وي د هغه دپاره ورته سایز انتخابولی شو. څومره زیات کړو فوټر به صفحه کې پاس ورسره راځي، او که کم کړو لاندې به ورسره راځي. دا به 0.5 وي. د دې عملي لیدو دپاره به دې ځای کې زه تاسو ته کار کوم. سنټر آن پیج هاریزونټلی ورټیکلی د دې مطلب څه ده؟ د دې مطلب دې دپاره د استعمالېږي تاسو معلومات لیکلي دي دلته. کله د پرنټ پرې کې ګورو د صفحې سر کې راته پرنټ کېږي، زه غواړم دا په سنټر کې راته چاپ شي. پیج سیټ اپ هاریزونټلی ورټیکلی اوکې پرنټ وي سنټر کې به راځي. د دې مطلب پیج سیټ اپ هیډر فوټر واړو خپلو معلومات ته هیډر فوټر ورکړو. هیډر دلته تیار جوړ شوي هیډر دی، تاسو کوم ورته رخلی راخستی شي، او که غواړئ په خپله هیډر ورته راواخلئ نان کلیک کوو، کسټم هیډر کلیک کوو. لیفټ سیکشن هیډر ما لیفټ سیکشن کې ورته ورکړو افغانستان، سنټر کې ورته ورکړو ویلکم، او په رایټ کې ورته ورکړو بای. یعنې تاسو چې ورکوئ هغه ورکولی شئ. هیډر کې ورته لیفټ سیکشن کې دا ورکړو، سنټر کې دا، او په رایټ کې دا. دې کې دا شیان څه دپاره ورکړي دي؟ لومړی د ا سره د دې سایز فونټ غټولی کمولی او فونټ سایز بدلولی شو، ماډل هم بدلولی شو. دې سره پیج نمبر چې هرې صفحې ته به نمبر ورکوي، کله چې اوکې کو صفحې نمبر راته شو کوي. دې سره صفحو نمبر راته ښیي، کله اوکې کو راته ښیي. دې سره ډیټ ورته راخستی شو، کله اوکې کو ډیټ راته ښیي. او دې سره ټایم، د دې سره درته ښیي تاسو لیکنه کوم ځای کې موجود ده.
سی ډاکومنټ کې موجوده چیرته موجوده دې سره شیټ ښیي نو کوم شیټ کې مو کار کړی ده دې سره کوم بوک کې مو کار کړی ده ښیي او دې سره ایمیج راخستی شو اوکې پرنټ ویو کې ګورو کوم شیان مې هیډر کې ورکړي ټول به خستی وي اوکې غواړو هیډر ته ایمیج پکچر راواخلو په ایمیج باندې کلیک کوو کوم ځای کې پکچر چولی او ځای انتخابوو پر ایگزامپل دا پکچر راخلا انسرټ اوکې پرنټ وګوره هغه ورسره راځي اوکې دا سایز زیات دی څنګه کولی شو دا سایز صرف هیډر کې ورسره راشي پیج سیټ اپ هیډر دا کلیک کوو هایټ جګوالی زیاته صرف هایټ کمو اوکې اوس صرف هایټ کمو دلته ورسره ویت پراخوالی هم کمیږي د دې لپاره چې پراخوالی ورسره کم نشي دا ټیک مارک لرې کوو هایټ به کم کو اوکې پرنټ ویو هیډر کې ورسره راځي لږ به ویت کم کو هایټ به لږ نور کم کو پیج سیټ اپ ویت به لږ کم کو چې لږ کم شي او هایټ به هم کم کو اوکې پرنټ ویو هغه پکچر ورسره راځي دا به ټول په تفصیل سره وایو پکچر دا شیان وروسته را روان دي ورډ پروګرام کې تاسو سټډي کړي هیډر کې ورکو پټر د پټر ورکولو لپاره دلته شیان موجود دي کوم چې خپله پټر موجود دي دا نه ورکوم خپله نان انتخابوو کسټوم پټر کلیک کوو په لیفټ سیکشن کې پټر کې ورکړو کریم سنټر کې ورکړو احمد او په دلته ورکړو رفیق دا هغه شیان دي پکچر راخلی چې راخلی اوکې پرنټ وی کلیک کوو پرنټ وی کې راته شو کوي هیډر کې کوم شیان ورکړي وو ښې پټر کې ورکړي وو خیرت اوکې مرجن کې تاسو ته ویلي وو هیډر سایز پټر سایز یعنی دا 0.5 نه څومره زیات شي هیډر صفحه کې لاندې راځي او که دا زیات شي پټر صفحه کې پاس راځي یعنی هیډر مطلب دا ده چې سر کې ورسره شو پټر مطلب دا ده چې د لیکنې لاندې راشي اوس که دا تاسو زیات کو هیډر سایز مې 0.5 نه زیات کو او پټر سایز مې هم 0.5 نه زیات کو اوکې اوس پرنټ وی کو ګورو هیډر پټر به ګاډ وډ شي هیډر کوډ ته راغلی او پټر پورته ختلی ده دا به دواړه 0.5 0.5 وي دا به 0.5 کو او پټر به هم 0.5 کو اوکې بیا به صحیح نارمل حالت کې راځي شیټ کې مختلف کمانډ موجود دي چې هر یو کمانډ ځان ته وظیفه اجرا کوي پرنټ ایریا کله موږ پرنټ کوو د ټول راته پرنټ کېږي څومره معلومات موږ لیکلي ټول پرنټ کېږي تاسو غواړئ دې کې یو خاص ځای پرنټ کړئ پیج سیټ اپ پرنټ ایریا کلیک کوو زه غواړم صرف دا ځای پرنټ کړم سلیکټ کوو کلیک اوکې پرنټ وی کو ګورو صرف هغه ځای راته شو کوي نور نه پرنټ کېږي او کوم ځای موږ انتخاب کړی پاس کلیر پرنټ ایریا ختم بشي روټ ریپیټ اټاپ د دې مطلب دا ده تاسو په یو اورا کې معلومات لیکلي دي یا یو اورا ته ډیزاین ورکړی تاسو غواړئ د هرې صفحې په ټاپ طرف کې هغه ریپیټ شي که چېرته دا انتخاب ریپیټ کېږي که انتخاب نه ونه ریپیټ کېږي کالم ټو ریپیټ لیفټ یعنې تاسو چپ طرف کلم کې څه معلومات لیکلي دي یا مې کلم ته ډیزاین ورکړی غواړئ هر کلم کې دا ریپیټ شي که دا ټیک دا سلیکټ شو ریپیټ کېږي او که نه ونه ریپیټ کېږي پر ایگزامپل راټ ریپیټ ټاپ دا رو سلیکټ کوو یو ډیزاین ورکوو پرمټ اټو پرمټ
یو ډیزاین انتخابو اوکې یعنی دلته تاسو معلومات ورکوه شئ ډیزاین په ځای رو کې کوم هیډینګ ورکوئ چې ورکوئ اوس پرنټ پریویو کې ګورو صرف لومړی صفحه کې ښیي نورو کې نه ښیي پیج 1 د دې کې ښیي نیکسټ پیج 2 ته ځو نه ښیي نیکسټ 3 4 یوه صفحه کې نه ښیي زه غواړم د هرې صفحې ټاپ طرف کې دا پرنټ شي پیج سیټ اپ روټ ریپیټ ا ټاپ دا کلیک کوو سلیکټ اوکې کله پرنټ پریویو ته لوډ شو نیکسټ هرې صفحې ټاپ پرنټ کیږي انداسې کلم دپاره هم انتخابولی شو کلم ته یو ډیزاین ورکوو اټو فارمټ کلیک کوو یو ډیزاین ورکوو اوکې کله چې هغه انتخاب کو د چپ طرف کلم ډیزاین بهر صفحه کې پرنټ کیږي که چېرته ټیک مارک نه ونه پرنټ کیږي ګریډ لاین ګریډ لاین څه دپاره استعمالیږي ګریډ لاین که چېرته انتخاب وي ګریډ لاین ورسره راځي او که چېرته انتخاب نه وي ګریډ لاین ورسره نه راځي سوري پرنټ رو ان کالم هیډینګ که چیرې نوموړی کمانډ انتخابي زموږ د هر لیکل شوي فایل سره را هیډینګ او کلم هیډینګ راځي یعنې د اے بي سی او 1 2 3 د خط پاسه حروف او روګانو شمیرئ فار ایگزامپل دا انتخاب شوی ده اوکې پرنټ پریویو اے بي سی او 1 2 3 رو او کالم هیډینګ راته شو کوي او که دا موجود نه و رو کالم هیډینګ راته نه شو کوي کمنټ که کومه جملې ته کمنټ ورکړی وي د نوموړي کمانډ په ذریعه کولی شو چې خپل لیکل شوي کمنټ ته ځای انتخاب کړو کوم ځای کې چې مو لیکلي وي هلته دې ښکاره شي او که د شیټ په اخر کې یعنې دې ځای نه د کمنټ دپاره یو ځای انتخابولی شو بلیک وایټ بلیک وایټ د دې په کلیک کولو سره کولی شو چې خپل پرنټ تور او سپین پرنټ کړو ډراپ کوالټي که وغواړو خپل خط خیره یا تت چاپ کړو نو وړی کمان انتخابوو سیل ایرر از تاسو په کوم حجراتو کې ایرر راغلی دي ډسپلی وښیي که چېرته ډسپلی و ایرر به درته شو کوي که بلینکس و بلینکس به شو کوي خیلي ځایونه که دا سین و دا به شو کوي که دا سین و دا سین به شو کوي پر ایگزامپل دلته ایرر راغلی ده پر ایگزامپل مساوي یو نوم ورکوو ایرر دلته پیدا شي مساوي انټر مساوي یو نوم انټر اوس پرنټ پریویو ته ځو کوم ایرر راغلی دلته شو کوي راته که چېرته دی په ځای ډسپلی په ځای انتخاب کو ورته بلینکس خالي به یې ښیي کوم ځای کې ایرر راغلی او بلینکس ښیي خالي به یې ښیي او که دا ساین انتخاب و دا ساین به ښیي که دا ساین و دا ساین به ښیي ایرر په ځای اوکې ډان دین اور دین ډان دین اور که چیرې مو په عرض او طول څو صفحې یو ځای کې جوړې کړي او وغواړو لومړی لاندې صفحې پرنټ شي بیا څنګ نو نورې صفحې پرنټ شي ډان دین اور انتخابوو او که وغواړو لومړی څنګ په څنګ صفحې پرنټ کړو بیا لاندې صفحې نوموړی کمانډ انتخابوو د دې عملي لیدو دپاره لومړی وی مینو ته ځو پیج بریک پریویو کلیک کوو پریویو اوکې یعنی صفحې نمبر هم په دې ډیزاین سره ورکوي پیج 1 2 3 4 داسې 5
او پرینټ کیږي هم په دې ډیزاین سره. او که غواړو صفحې نمبر 10 ورکو 1 2 3 بیا په اور د انډان کې علامه شو پیج سیټ اپ اور د انډان. اوکې لومړی پیج نمبر 10 ورکوله پیج 1 2 3 اوس به داسې ورکوي 1 2 2 همداسې 3 4 5 همداسې نور